د غني له ګټونکي ټیم سره د عبدالله ډلې مذاکرات ناکام شول. عبدالله که څه هم د ټاکنیز ټیم بحران د حل په موخه د ځینو منځګړو په مشوره له ګټونکي ټیم سره د جوړجاړي په خاطر د خپل مذاکراتي ټیم د ناستو د پیل خبر ورکړی، خو اوس ثبات او همپالنه وای د ولسمشر غني له ټیم سره د مذاکراتو لومړۍ ناستې بیا پایلې وه. د عبدالله د ټاکنیز ټیم لومړی مرستیال عنایت الله بابر په ټویټر لیکلي چې د دواړو ډلو ترمنځ مخامخ خبرې د زلمي خلیلزاد او حمید کرزي په غوښتنه تېره ورځ ماپښین مهال د بهرنیو چارو وزارت په سالون کې ترسره شوي. د بابر په خبره غونډې کې د روان بحران د حل لپاره د دواړو لوري طرحې واورېدل شوې، خو مذاکرات له کومې مشخص پایلې پرته پای ته ورسېدل. یاد وي چې څه موده وړاندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولسمشر اشرف غني د 50.4 سلنه رایو په وړلو سره بریالی اعلان کړ او عبدالله بیا د 9 سلنه د رایو په اخیستلو سره ناکام اعلان کړ، خو عبدالله بیا ځان د ټول شمول حکومت مشر وښود. د دغې خبرې څخه وروسته دولت ساز موازي حکومتونه مردود وبلل او زیاته کړه په هیڅ صورت کې اجرایي ریاست ته په نظام کې نور ځای نه ورکوي. د ولسمشر غني دریځ دا دی چې اجرایي ریاست ناکامه تجربه او د اصلاحاتو په راوستلو کې تل د چلک انداز رول لوبولی دی. ډېر مننه چې ویډیو مو راسره تر پای وکتل. کوم خوښ شوی لایک کړئ، کوم چینل نوی سبسکرایب کړئ، چینل سبسکرایب کړئ.